په نړیوال کرکټ کې د بنگلاديش تجربه کار لوبغاړي مشفق الرحیم د پاکستان د پخواني لوبډل مشر یونس خان یو مهم ټیسټ ریکارډ مات کړ. مشفق الرحیم دا کارنامه د سریلانکا پر وړاندې د ګال ټیسټ سیالۍ په ترڅ کې ترسره کړه. هغه خپله 12مه ټیسټ سیریز ووهله او په دې توګه یې د سریلانکا په خاوره کې د ټیسټ لوبې د سنچري وهونکي تر ټولو زوړ لوبغاړي لقب خپل کړ. د یادولو ده چې تر دې وړاندې یونس خان دا ریکارډ درلود چې په 2015 میلادي کال کې د 30 کلونو او 214 ورځو په عمر سنچري وهلې وه، خو اوس مشفق الرحیم دا کارنامه د 38 کلونو او 39 ورځو په عمر ترسره کړه. نوموړی له 2015 میلادي کال راهیسې د خپل هیواد استازیتوب کوي او د وکټ ساتونکي او میډل آرډر توپ وهونکي په توګه نړیوال شهرت لري. تر دې دمه مشفق د 88 څخه زیات ټیسټ لوبو کې ګډون کړی او له 5500 زیاتې منډې جوړې کړې دي چې 12 سیلیزې پکې شاملې دي. د نوموړي تر ټولو لوی اننګز 219 ناسوځېدلې منډې دي. په یو ورځنیو لوبو کې بیا له 250 زیاتې سیالۍ ترسره کړي او شاوخوا 7000 منډې جوړې کړې دي. د 10 اورونو په نړیوالو لوبو کې هم نوموړي 102 لوبې کړي او له 1500 څخه زیاتې منډې ترلاسه کړې دي.